د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته حامد کرزي له د بورالین سره پر روان وضعیت خبرې کړې دي. د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي د بورالین سره کتلې دي. د پخواني ولسمشر د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې په دې لیدنه کې د هیواد پر روان وضعیت د خبرو اترو سربېره حامد کرزي د نجونو پر زده کړې او کار ته د ښځو پر بیا ورستنېدو په تکرار سره ټینګار کړی دی. سرچینه کاږي چې د غرض په دې لیدنه کې دواړو لوریو په هیواد کې د دایمي سولې او ثبات لپاره د افغاني ډیالوګ پر ضرورت د نظر تبادله شوې ده. بل لور ته د بازار نشتوالی یو شمېر بڼوال وایي محصولات یې په ګټه نه ځي. یو شمېر بڼوال وایي چې د بازار نشتوالي او د سړو خونو کمښت له امله مجبور دي خپل محصولات په ټیټه بیه وپلوري. بڼوال وایي په تېرو کلونو کې یې پلور ښه و خو د نورو کلونو په پرتله سږ کال 80% کمښت راغلی دی او حاصلات یې څوک نه اخلي. دوی د خپلو حاصلاتو د کموالي لامل په هیواد کې وروستی وچکالي یادوي خو له نوي حکومت څخه غواړي چې بهر ته د دوی د باغدارۍ محصولاتو د صادرولو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. او د ننګرهار د کانال د غنمو حاصلات ډیر شوي دي. د ننګرهار ولایت تازه‌ای چارواکي وایي چې د دغه ولایت په کانال سیمه کې پر 21,000 او 655 جریبه ځمکه غنم کرل شوي چې حاصلات یې ښه دي او ډیروالی پکې راغلی دی. سرچینه کاږي چې ښایي له دې درکه افغان حکومت ته 258 میلیونه افغانۍ عاید راشي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه کوم.